په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه په کمیټو کې بحثونه پیل شوي. منظور پښتون د وژل شوو او ورکو شوو پښتنو شمیر خپور کړ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې استازي نن په خپلو اړوندو خیمو کې وروستۍ سلا مشورې کوي تر څو لوی جرګې ته خپل سپارښتنې او وړاندیزونه وسپاري. پرون د جرګې له پرانستي او ګډونوالو ته د پښتنو د ستونزو او شته امکاناتو له څرګنداوي وروسته سمبال چارو له ګډونوالو غوښتي وو چې هره ډله د خپل بحثونه پیل او په خپل استازیتوب یو استازی وټاکي. د جرګې ګډونوالو BBC ته ویلي دوی خپل منځي بحثونه پیل کړي او بیا به سپارښتنې او حل لارې ټاکل شوی استازی لوی جرګې ته وړاندې کړي. ټاکل شوي د ولسوالیو په کچه 80 او د نورو ډګرونو 10 استازي چې ټولې 80 کېږي وروستۍ پریکړې وکړي. منظور پښتون پخوا یادونه کړې وه چې له استازو به سوګند اخلي چې د پښتنو جرګې ته به وفادار پاتېږي او شوي سپارښتنې به ورسره په ګډه تعقیبوي. په پښتون قومي جرګه کې منظور پښتون وایي له 80,000 ډېر پښتانه په بمي چاودنو، موخیزو وژنو او نورو کې وژل شوي دي. د پښتنو قومي جرګې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا راټولو شوو معلوماتو له مخې تر دې مهاله له 80,000 ډېر پښتانه په بمي چاودنو او موخیزو وژنو کې وژل شوي، 5.9 میلیونه وګړي بې کوره شوي او 6,900 کسان لا درکه دي. منظور پښتون ویلي د اسنادو له مخې تر ټولو ډیر څه باندې 9,000 وژل شوي کسان د خیبر له سیمې دي چیرته چې دغه جرګه روانه ده. هغه د جرګې په پرانست وینا کې ویلي چې پښتانه د لسیزو راهیسې د پراخ تبعیض، زورونو، جبري ورکېدو، ربړولو، موخیزو وژنو او محرومیت سره مخ دي. منظور پښتون په داسې مهال کې چې د پښتنو وضعیت د انظور په ژبه هم ګډونوالو ته ښکاراوه ویلي موږ له زده کړو، روغتیا، زیربناو، سوداګرۍ او اقتصادي پراختیا څخه په لوی لاس محروم ساتل شوي یو. د پاکستان واکمنۍ په رسمي ډول لا تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د دغو راټولو شوو شمیرو په اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.